فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى. أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى. او کله چې څومره ته حق بیانې عمره مقابله سخته کیږي، څومره چې حق بیانېږي عمره مقابله سخته کیږي، عمره به ایسه د حق مخالف چې هر څوک یې شرموي هغه الله به ذلیل کې رسوای کې ایسه لري کی د حق مسله به د خلکو لخر شي هغه به قبول شي. معاذ بن جبل نه چا پوښتنه وکړه وې دا حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډوډ شي؟ وې ان علی الحق لنورا، وې په دې حق مسله باندې رب العالمین نوري خودلې دی رڼا. یو امي انسان به دکاندار به چرته ډرایور به زمیدار به ته ورته قرآن او سنت او مسله بیان کوي ایسه دا خبره لړ کې ځای ونیسي. وې دا مسله زمنم ځکه دا خبره زما الله کړې زما رسول الله کړې دا بل خبره زنه منم چې تعبیر ما ویلې دي دي مناسبه خبره کړې دا واقعي هغه خبره کړې دا حالانکه په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده. فهيا انفروا لا تهابوا المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرار. وهيا اشعلوا نار حرب عليهم أذيقوا جموع الطغاة الدمار.